مسلمان څه خبر د دنیا ژوند دی مختصر د دنیا ژوند چاته نن چاته سبا راځي ملکی د ژوند لار زمانګ د نن ورځې د خپرونې موضوع د مسلمان ځانګړتیاوې ورانی هدیری تر هدی ورانی دینم ګړې مازدیګر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د مسلمان ځانګړتیاوې درنو اوریدونکو نن ورځ د مسلمانانو دعوتګران د ټولو سیمه ییزو او نړیوالو ځواکونو تر څارنې لاندې شپې سبا کوي او د افرادو او حکومتونو له پلوه یې سخته څارنه کیږي ان تر دې چې اکثرو غیر اسلامي او اسلامي هیوادونو په ادارو کې ځانګړي متخصصین او جاسوسان ګمارلي تر څو د دوی څارنه وکړي او ګام په ګام یې تعقیب کړي خو غیر اسلامي دولتونه له تاریخي او مدني پلوه ښه پوهیږي چې اسلام یوازینی فکر دی چې د انساني تمدن لپاره مقومات او اساسي ستنې لري د عقیدې فکر او د ژوند د نظام په ټولو ډګرونو کې کولی شي یو بشپړ انساني تمدن رامنځته کړي کفارو او د اسلام دښمنانو دا خبره درک کړې چې یوازې هغو ټولنو ته د دې دین او تمدن رسیدل د دوی د تمدن ستنې راغورځوي چې له دین او دینی فکر سره په ټکر کې وي او داسې ټولنه رامنځته کول چې هیڅ پوله یا مرز نه لري د اسلامي هیوادونو حاکمان چې له عقیدې او اسلامي شریعت نه لرې پاتې شوي په اخلاقو تمدن او روح کې په بل چا پسې روان دي او ګمان کوي چې ګواکې د دوی ژوند عزت حاکمیت او د پادشاهي تختونه هر څه یوازې په بل چا پسې تګ او مزدوري کې ورته پاتې کیدی شي ان تر دې چې دې ګمان ته هم رسیدلی چې ګواکې اسلام د دوی د هلاکت لامل دی حال دا چې یوازې همدا اسلام دی چې دوی پرې خوندي پاتې کیدی شي د هلاکت او د بدبختي نه په اسلام باندې ژغورل کیدی شي او بس دوی په شعوري او یا غیر شعوري توګه د کفري ټولنو سره لاس یو کړی او له اسلام او مسلمانانو او اسلامي دعوتګرانو سره دښمني پیل کړې ده او د خپل دغه کار لپاره د هغو دعوتګرانو کړنلارې د دلیل په توګه وړاندې کوي چې اسلام یې په سمه توګه نه دی پیژندلی او په کړنلاره کې نیمګړتیاوې موجود دي تر څو په دې توګه د اسلام سره خپله دښمني توجیه کړي او هغه ظلم چې پر مسلمانانو او دعوتګرانو یې روان کړی یو غوره کار ثابت کړي او پر مسلمانانو باندې د خپلو ظلمونو د رواج کولو لپاره یې یو وسیله وګرځوي نن ورځ موږ او تاسې وینو چې همدغو ظالمانو ترڅنګ ځینې په نامه ملایان او دعوتګران شتون لري چې هغوی لا تر اوسه پورې اسلام په سمه توګه نه دی پیژندلی او د هغوی په کړنلاره کې نیمګړتیاوې موجود دي همدغه د اسلام دښمنان د همدغو فاسدو دعوتګرانو کړنلارې د دلیل په توګه وړاندې کوي نو پر همدې اساس
نو نن ورځ مخلصین دعوتګران سخته اړتیا لري تر څو خپلې روزنې او سمې لارښوونې ته ډیره پاملرنه وکړي او د خپل دښمنان وپیژني او هم هغه عوامل درک کړي کوم چې دا چارواکي د اسلامي دعوت دښمني ته راکاږي او هغو خلکو ته خپل دعوت په صحیح توګه وړاندې کړي چې دوی سره دښمني کوي او د دعوت په حقیقت یې نه دي پوه شوي. نن ورځ کامیاب او بریالی دعوتګر او بلونکی هغه کس دی چې عالم او په فقهي احکامو پوه وي او ان د فتوا درجې ته رسېدلی وي. هغه سیمهییز او نړیوال سیاستونه چې په چاپیریال کې روان دي باید د یو اساسي ضرورت په توګه درک کړي او باید د ټولنې ټولنیز، اقتصادي، فلسفي، روزنیز او رواني واقعیتونه وپیژني. دا پیژندنه یوازینۍ وسیله او صلاح ده چې دی پرې د دې لارې خطرناکه دښتې سره کولی شي او د دښمن سنګرونه یو په بل پسې فتح کولی شي. همدا یوازینۍ وسیله ده چې د نورو سره د مینې او الفت فضا رامنځته کوي او د نورو زړونو ته د ده دعوت لاره پیدا کولی شي. نو په همدې اساس وویلی شو چې نن ورځ د دعوت کولو کار یو علم، هنر او تخصص دی. نو د یو مسلمان لومړنۍ ځانګړتیا دا ده چې هغه باید په خپل عمل کې مخلص وي. که مسلمان په ځانګړې توګه دعوتګر او بلونکی په خپل عمل کې مخلص وي هغه به خپل هدف ته رسیږي. او که خدای مکړه په خپل عمل کې اخلاص ونه لري هغه ناکام دی او وروسته پاتې دی، هیڅکله به هم خپلو اهدافو او اغراضو ته ونه رسیږي. د بخاري حدیث ده. راوی د حدیث امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وان لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل دار او مدار د عملونو په نیت پورې اړه لري او د هر سړي لپاره هغه ثواب شته چې دی نیت کړی. د چا هجرت چې د الله او د هغه د رسول لپاره وي نو د هغه هجرت د الله او د هغه د رسول لپاره دی. ثواب د هجرت به ترلاسه کړي او د چا هجرت چې د دنیا لپاره وي تر څو دنیا ترلاسه کړي او یا د یوې ښځې لپاره وي تر څو ورسره واده او نکاح وکړي نو هجرت یې د هغه څه لپاره دی د څه لپاره چې هجرت کړی ثواب یعنی د هجرت ثواب نشي ترلاسه کولی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث یو د بنسټیزو نبوي لارښوونو څخه دی او یوه مهمه او اساسي قاعده د فرد او ټولنې د عملي او فکري خوندیتوب لپاره په ګوته کوي. نو د دې حدیث پر اساس عمل د انسان په نیت پورې تړاو لري، یعنی که نیت د انسان سم و نو عمل به هم سم وي او که خدای مکړه نیت خراب و نو د انسان عمل به هم ضایع او هڅې به یې په تاوان بدلیږي، ګټه به نه لري. نیت په حقیقت کې د یو کار اراده کول دي. په دې ارادې چې سر ته به هم رسوي هر کس د نورو په څیر په یو کار لاس پورې کوي خو ولې یوازې همدا نیت دی چې د ده عمل توجیه کوي او یو سم مثبت عمل ترې جوړوي او یا یې خرابه او منفي صورت ته راوباسي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابن ماجه حدیث دی انما یبعث الناس علی نیاتهم. د قیامت په ورځ به الله رب العزت خلق د خپلو عملونو مطابق راپاڅوي، یعنی خلق به د قیامت په ورځ د خپلو عملونو مطابق راپاڅول کیږي. سړی خپل مال مصرفوي، که چیرې دا مال مصرفوي د الله تعالی په لار کې د صدقې په نامه وي
او بیا یې دومره پټ ورکړي چې چپ لاس یې پوه نشي چې ښي لاس څه خیرات ورکړل، پر نورو احسان بار نه کړي، باعث د تکلیف رسولو یې نشي، په ځان ښودنې او ریا سره یې ور نه کړي. په داسې حالت کې د خیرات ورکولو سره نفس هم په سمه لار روانیږي او زړه د حب مال یعنی د مال د مینې پر غریزه برلاسه کیږي او حقیقتا د محتاجو او بېوزلو سره په کومک کولو کې موفق کیږي او په همدې ډول شرایطو کې بشري ژوند د یو بل سره د کومک او کریمانه ورکړې د نظام په ضمن کې خوښ او په زړه پورې برابریږي او دا صدقه د ورکوونکي او بېوزله اخیستونکي د نفسونو د تزکیې لامل ګرځي. خو که چیرې د مال مصرف د شهرت د ترلاسه کولو لپاره وي تر څو یې خلک وستایي چې ګواکې فلانی ډیر سخي او کریم سړی دی، په داسې حالت کې دا صدقه لومړی د صدقه ورکوونکي د معنوي او اخلاقي بناو د بربادي لامل ګرځي، ځکه دا عمل یو ډول هڅول دي د ریا او تکبر په لور، او دویم څنګه چې دی غواړي چې نور ذلیل کړي نو د هغوی د تکلیف او درد لامل جوړیږي او په پای کې د ټولنې لپاره تکلیف ګرځي، ځکه دا عمل